موږ د اسد په سرويشتمه سره پوځونه مات کړل، موږ د سرزورو انګریزانو قوتونه مات کړل، د ایمانی قوت په زور مو خپلواکي واخیسته، په دغه ورځ مو د مغرورو ورمېږونه مات کړل، په دغه ورځ مو د مغرورو ورمېږونه مات کړل، په دغه ورځ مو خپل ولس ته ازادي راوړله او ازادي راوړله او ازادي راوړله، په دغه ورځ مو خپل ولس ته ازادي راوړله او ازادي راوړله، په دغه ورځ مو ټول قیدونه بندیزونه مات کړل او بندیزونه مات کړل او بندیزونه مات کړل. ټکور ټکور ستړي ستومان تیکا تیکا خلک په شهادت سوه، کورونه خراب سوله، سرایونه ونړېدله، کلیې خراب سوې، وطنونه خراب سوله، ټکور ټکور تیکا تیکا سو. دغه 3 کاله چې اسلامي امارت راغلی دی، ډېر د شکر حال دی الحمدلله چې ماښام پرېږ د اړخمنۍ لېږ دی چې وایي ټک سته نسته یا شی سته شی نسته وایي تر سهاره پورې په خپل بېغمه په خپل کور کې پرېږدو. نو الحمدلله ډېر د شکر حال دی چې امن راغلی دی په افغانستان کې. اسد په سرويشتمه سره پوځونه مات کړل، موږ د سرزورو انګریزانو قوتونه مات کړل، د ایمانی قوت په زور مو خپلواکي واخیسته، په دغه ورځ مو د مغرورو ورمېږونه مات کړل، په دغه ورځ مو د مغرورو ورمېږونه مات کړل. مقابله مو د ستر ځواک وکړه په تشو لاسو، وکړه په تشو لاسو، وکړه په تشو لاسو. دا راووځو دغه ته سړکانو ته وواجه، دا ځایو ته به راووځو چې زموږ وس توانې په سره ګرمه وو، په ماپښین وو، په ګرمي کې به موږ دا پر ځان نه ده وکړو چې پر موږ خوله راځي چې هغه تکلیفونه مو ګالوله. دا ورځ خو بیخي لمانځو واجه چې زموږ تر خپله وسه پورې واجه که ګرمي وي که غرمه وي که ماپښین یې موږ ولاړ. مقابله مو د ستر ځواک وکړه په تشو لاسو، وکړه په تشو لاسو، د خدای په مرسته مو قوي قوي ځواکونه مات کړل، قوي ځواکونه مات کړل، قوي ځواکونه مات کړل. موږ د اسد په سرويشتمه سره پوځونه مات کړل، موږ د سرزورو انګریزانو قوتونه مات کړل، د ایمانی قوت په زور مو خپلواکي واخیسته، په دغه ورځ مو د مغرورو ورمېږونه مات کړل، په دغه ورځ مو د مغرورو ورمېږونه مات کړل. دانش ملنګه تر اخر سلګۍ وجنګېدو، تر اخر وجنګېدو، تر اخر وجنګېدو.